مالک چې نن مونږه په سوریو کې غوښه اچولې ورای وړل او چرګې وسوسور کړی ما وتل زمونږ نن ورځ خو چې کم ده نو غونډه په خوراکونو کې ووتله. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې څنګه د کار ځای ته راورسېدم نو چې په دې بل پارټنر باندې مې نظر شو نو هغه کار شروع کړی او ما ته ویل چې د ماشین بیرنګان دې خراب شوي د ټیرونو هغه درله چینج کوم. ما وتل دا څه ورځ دې راله نن بیا خرابه کړه خو هغه راته ویل ټینشن ماله د دې سره ورځې نه خرابېږي بل صحیح. ما وتل بالکل صحیح ده بس هغه ماشین به چې کم دی نو شروع کو بس دې بل طرف ته راسملو ځکه چې د بیرنګانو کلیپونه به د دوره کې نیښه دي هغه ته نه راوتل نو بس د سټک او چڼې راغېست خو په مزه مزه لګیا تر دې چې هغې ته راویستلو دا ټیرې ورپېټ کول شروع کړل او چې کول هم شروع کړل چې یاره بیرنګان نوي موږ راغېستي دا صحیح دي که نه نو هغه ویل چې بالکل صحیح دي بس په دې ټیم کې ماشین مکمل پیټ کو په ریسیټ کې په کورسو کې کېناستو ځکه چې بجلي نه وه. موږ ویل د بجلي انتظار به وکړو دا برنډه به د هغې نه پس شروع کوو د خیر څه کنیکشن منیکشن متغیز بس تر دې چې بجلی راغلی دلته کې زما د بل پارټنر کار شروع کو بس مالک ویل چې اوس د روټۍ ټیم دی تاسو روټۍ وخورئ بس په روټۍ کې روزجان غوښه وریجې پخ کړې وې ورسره چرګ سور کړی روټۍ وې بوتلې وې خو چې ښه په سور باندې موږ لګیو چې روټۍ هم ښه په سور سره وخوړله باقي پاتې شو. مالک ته مواز وکړو موږ وتل دا لوی خیار څه یو څه ځکه چې موږ روټۍ خوړه بیا هم کار شروع کړو د کار نه پس بیا د چیو ټیم موږ ویل نن ورځ خو چې کم دی زموږ بجلي راوله کې نو بیا پسې وروسته روټۍ را د روټۍ نه پس پکې چی رالې بس په دې کې زمونږ غونډه ورځ ووتله. بس په دې ټیم کې مازدیګری ټیم شو ماشین هم سیټ ته کو چوټي هم وکړه د کور په طرف باندې دلته کې را روان شولو. بس موټرسایکل ته وختو دلته کې ډایرکټ د څښاکوټ د بازار نه راوختو چې ښکته ته دلته کې ښه ښکلی او مزیدار یو سکول راځي چې سره تعریف محتاج نه دی ډېر ښکلی او ډېر زیات مزیدار و چې چا دا لیدلی او زمونږ دا ویډیو کې ګوري نو کامنټس راته لازمي وکړئ او تر دې چې موږ دلته کې د شیرګل بازار نه راوختو چاندي چوک ته رانږدې شولو نو دلته کې موږ د موټرسایکل به ډېره مساله کوله په کاربیټر کې تاسو غمانون ویل چې نن زمونږ د سار نه ورځ خرابه وه نو په دې وجه باندې نو بس تر دې چې دلته کې موږ بیا د شیرګل خوړ ته راورسېدو شیرګل د خوړ د دې پول نظاره هم کوله چې ډېر زیات مزیدار ښکارېدو ډېر خوند یې هم کوو چې دا لاندې کوم پول نو دا خو د انګریزانو د وخت پول دی ډېر خلک به دې ځای ته پر چکر باندې راغلي دا زموږ د کلي سره چې کم نږدې خوړ دی د شیرګل خوړ زه هغې کې ولاړ یم. دا لاندې کوم پول دی دا د انګریزانو د وخت راپاس چې کوم پول جوړ شوی دی نو دا نن سبا پاکستانو جوړ کړی اوس نه پوهېږم چې په دې کې ښه کم دی خو په دې لاندې پول باندې ډېر زیات سیلابونه راله او د ډېر وخت پول هم دی خو دا لوکیشن ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار راته ښکاره شو نو ما ویل راشه په دې ځای کې ښه ښکلې ویډیو جوړه کړه او ښه ښکلی مزیدار یې په ویډیو کې راوله. اوس که چا هم دا ځای نه لیدلي د دې ځای اوسېدونکي نو موږ ته لازمي په کمنټس کې ووایي که چېرته زموږ په چینل باندې نوي یې نو مخکې د سره د دوستانو سره هم شیر کوئ. نو بس تر دې چې زما هغه بل ملګري ویل ته څخه خوا د دې خوا ته ګورې راځه چې د کلي په طرف باندې روان شو کلي ته ځو. ما ویل زما خو د دې ځای نه زړه نه کېږي ځکه چې دا ډېر زیات مزیدار او ډېر ښکلې یخې هواګانې پکې هم لګي دي خو هغه خو ما ته ویل یاره کور ته خو به ځو که نه ما ورته ویل بس بالکل صحیح ده. نو که زموږ په چینل باندې چېرته کې نوي یې زموږ د چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ د کور طرف ته اوس را روان شو دلته موږ خپل ویلاګس ختمو ملاویږو پر روان ویلاګس کې الله هم خوشحاله ساته. تھینک یو آل فرینډ.